محترم حاضرینو، د رمضان المبارک میاشت ډېر د رحمت میاشت ده او د الله تعالی د عبادت میاشت ده او ډېر لوی د عظمت میاشت ده. دې میاشت کې د الله تعالی د طرفه پر انسانانو داسې رحمتونه او برکتونه راځي چې ډېر ځله د انسان عقل او دماغ د هغې د درک او ادراک څخه عاجزه پاتې شي. د دې میاشتې روژې الله تعالی پر انسانانو باندې فرض ګرځولې دي او د دې میاشتې د شپې عبادت الله تعالی د انسانانو دپاره د فضیلت والا عمل ګرځولی دی. الله تعالی د دې فرضیت قرآن کریم کې ذکر کوي، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے انسانانو، اے ایمان والا انسانانو، الله تعالی پر تاسو باندې روژې فرض کړي دي. کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې د دې روژو فرضیت پر مخکینی قومونو باندې هم ولو. د حضرت آدم علیه السلام څخه ونیسئ تر دې امته پورې چې څومره قومونه دي الله تعالی پر ټولو باندې روژې فرض کړي وي. د روژې په وخت کې به خود اختلاف و، د روژې په کیفیت و طریقه کې خو به خود اختلاف و، لیکن الله تعالی روژې پر ټولو باندې فرض ګرځولې وي. او د روژې د فرضیت مقصد څه ولو؟ الله تعالی وایي لعلکم تتقون، زما امید دی چې د روژې په خاطر به تاسو تقواداره سئ. چې 11 میاشتې د انسان زندگی آزاد روانه وه، انسان په خوراک کې آزاد و، انسان په نفقه کې آزاد و، انسان په زندگی کې آزاد و، انسان د زندگی په طریقو کې آزاد و. د هغې ازادۍ په خاطر ډېر ځله د انسان څخه در حدودو تجاوز کیږي او هغې در حدودو تجاوز کول دا د انسان دپاره یو ممنوع عمل بلل شوی. نو الله تعالی وایي روژې مې د دې دپاره در باندې فرض کړي چې 11 میاشتې کې ستاسو په مزاج چې کم تجاوز راغلی و، په دې 12مه میاشته کې به تاسو د هغه تجاوز سره وګرځئ او د هغې تجاوز سره ګرځېدلو ته تقوا ویل کېږي. نو ځکه قرآن کریم د روژې حکمت دا بیانوي لعلکم تتقون، چې په تاسو کې تقوا پیدا شي.